نظم اصول دا دي چې د کم ځای نه ته اخبار بیا وباسې نو د هغه ځای محلي او ولسي ژبې له به پکې دوه مخه ورکوې باقاعده حکم دی زما خبر نه ده دلته زمونږ هغه ملګري که د پښتو په کتابونو باندې تفسیرې کوي نه هغه هم پوځ وکړي بل تپوس نشو کولی زما په خاورو باندې پوهنتون جوړېږي کالج جوړېږي او زما ژبه پکې زه په هغې کې غږېدل نشي زه په داسې پوهنتون څه کوم زه په داسې کالج څه کوم زما په خاورو باندې د لکنهو او د ډیلي ژبه ته وایې نو زما دا که پکې ووایې زه خو د چا د ژبو نه کرکه نه کوم ولې دا د خدای آیتونه دي خدای په قرآن کې وایي چې دا ټولې ژبې زما آیتونه دي زمونږ نه خلک انګلیسي غواړي یو نوم یې راایستلی پوهېږي په موږ نه خو انګلیسي څه وایي خپل قومیت باندې منکر شه په خپله ژبه منکر شه په خپل نسل منکر شه په خپل تاریخ منکر شه په خپل کلتور منکر شه دې ته انګلیسي وایي او ما له اوټ راکوه ما هغه ځای ته لېږه نور بېغمه کښېږه الله ګواه دی تاسو پې ګواه اوسئ ما به دومره کوي په بوجۍ کې به مې واچوئ چې څوک هم د کوجا زوی زما څه نه مني الله ګواه دی که د چا څه منم د چا د مور د ډوډۍ سره راغلی ما د 27 پورې توره او ډال او غشې موږي ته اچولو نن راښکاره شوی موږ ازادۍ له قرباني ورکړې زه هم نوم دی راته په تاریخ کې وښایه د فرنګانو خلاف یو بغاوت په 1857 کې شوی د رانی جانسي شروع کړی دی د هغې نه 47 پورې ما ته به څخې دا غزا دا میدان او زما که ګورې د ملکنډ نه تپوس وکړه د کوهټ د غاښي نه تپوس وکړه د امبېلې نه تپوس وکړه د اتیدارې نه تپوس وکړه د وطن چپه لوټه ګټه د غني نه تپوس وکړه خو ما څه وایي چې زه به د ازادۍ نارې کور ته ډوډۍ راوړم نو زما په دې هر څه به خپله ښکلی شي دا ولې جنکۍ ټپه کوي که نه وایي ولې د جرړو مې وباسې او زه لکه د کورز د په کور سوری جوړوم زه یې ته شاته کړم ښه ده چې شاته مې ما خو ګوره خراب کړی دی خو ترپ مې نه دی کړی ترپ مې نه دی زده ځکه که زه ترپ وکړم نو ما پورې بیا د کلي پیغلې خاندي ښځه راته بیا ډوډۍ نه پخوي او په هغې له پاسه زما سردا چل کېږي زه ورته یم هلکه ته چې دا یکجنسي کوې نو زه د شجرې قوانیم د خاورې قوانیم د کلتور قوانیم د تاریخ قوانیم د نسب قوانیم هر څه مې ښکاري زما په دې ولې یکجنسي نه کوې نه دغه کارونه به کوې یو به دې نقل لري که نه کافر یا غدار او یا بل دویم ماله به اوټ راکوې ما بلته لېږي زما عامه خبره چې هر ځای کوم ستا په کور کې ستا نغرې او ستا ورغاله ته د مور نه خبر وي د لور نه خبر وي د زوی نه خبر وي هغو به تاریخ بیانوو چم ګاونډ کې سې به یې ته کولي د پوله پټي دا ټول به تا په ورغلي زده کوو دا زنانه چې مونږ په کورونو کې پیژندل دي چې پلانې په پلاني واده ده پلانې دا خو به مور وي نن وزر له تللی وم نن مبارک له تللی وم نن ومه وه نن دا وه نن مونږ خو د هغې نه که نه مونږ په کورونو کې چکر نه ګرځوو پلار دا موږ چې پردي پټي پیژنو چې دا د پلاني ماما دی او هغه د پلاني ماما دی تر دې پورې چې موږ ته د اجارې اسټ هم معلوم خو پلار به دا خبره کول تا وران کو نغلی چې چل دی وکړو د فیسبوک سره دې واده وکړو په منډه رالی او په برنډه کې کېناستې او ګوته دې پکې وواله زر او بړستې دې هغه دې الاو چې ستا په کلي کې ستا په بورډ باندې یو سړی ولیکي همارې کومور ستا په کوڅه کې ستا په دوکان ما ته پښتو بورډونه دې ځای نه منګلوره پورې وښه خاورې به ستا ژبه مخکې لري ته ګوره یوه خبره کوو په دې کې به هر څاک ناستي زما په شان سپېره په کوم ډېر دي تا که یو زنځیر ستا په منځ کې دی نه هغه د پښتو دی
که د کابل سړی ما ته رور وایي نو پسې راته وایي زه څه امامتي دلته ځم خو پښتو باندې غږېږم تاسو که دلته دا موږ غږېږو نو په څه خو په پښتو اوس که زه د عربۍ علم په حاضر تاسو نه راوستم که د انګریزۍ وی اردو وی نو دا خاوره که تاسو ګورئ ډېر ښکلي کتابونه د اسلام آباد ته په دې تېره میاشت کې راغلي اګر که پیسې ډېرې دي خو وایي یو کتاب پکې راغلی هندوستان یو جنۍ پی ایچ ډي کړی وایي پیډر اف انډیا او وړو ته په خولې کې اشی نه کړي وایي چې دا افغانستان چې دی نو دا د هندوستان هغه شی دی بله لور عجیبه ټاپک غوره کړی هغوی خو دې کلچر راوړ دې ژبه راوړ دې علم راوړ دې فن راوړ دې غیرت راوړ بیا په دې هر یو چپټر لیکلی دی نو موږ جوړ شو نو نړۍ خو ستا په دې لګیا ده په یو باندې ملک خبره به زه کوم په یو باندې ملک باندې تاسو کې یو پیغله چې خان what do you mean by پښتو ما سو په پښتو خبرې وکړې چې زمونږ آیین او قانون او پښتونولي هغې چې what do you mean by پښتو ما ورته دا شی دونه وکړه موږ په خپل هم نه پوهېږو ولې ما دا د کولو شی دی دا ویلو شی نه دی داسې وی نو ما کله زوی ته ویلي او ته ما ښځې ویلي چې مېلمه به دراس نور شي او راولې به که دغه ونه تېښته به نه کوي او جنګ به موږ ته کله ویلي خو دی ایدي چې لکه پلار مې د مېلمه ته ست وکړو راوستو پلار مې اوس د خدای جزا او کمزوری خو سړي ته ځان جګ کړو وایي چې ځان د باندې وژنو د دغه یې نه زده کوي خو ما یې لنډی مثال در کومه پېغلې ما یې فرض کړه زه په یو لارې روان یم یا ما ته د پټینې راوختې د ما سره په لار روان یم نو زه خو تا نه پېژنم چې ته څوک یې نوم دې سې ما ته خو ستا نوم هم نه لري خو تا ته مخې ته چا لاس واچوه الله ګواه دی چې زموږ نه یم که تا رانه خرابه کړي ما یې دې ته پښتو وایي وایي چې داسې نو ما یې دا موږ په پردي غم کې ولې مرو خو دغه ځای شی دی که نه ما زمونږ ژوند که ته اوس ما ایثار کې پای کې دا و چې د قانونو د خپل قانون محلي قانون څه شی جاپان خو ډېر مخکې ملک دی نو ما ورته وایي چې لکه موږ پرې په خپل هم نه پوهېږو او کوي ځکه ما یې دا په کولو باندې په لیدو زده کړي په وینا نه کېږي کومه ژبه چې نن سبا د ټریډ لینګویج نه شي یعنې د تجارت او د کاروبار هغې ته ژبه وایي هغه چینیانو سکولونه هلته چالو کړو په یونیورسټو کې په سکولونو کې او کالجونو کې چیني د باندې زده کړئ تا دا سوال پیدا کړي چې واټ اباؤټ پښتو دا خو د کابل د زنډو پورې د روزه پورې زما په کالي کې ځي او زه پښتون یم او زما پېژنګلو پښتو ده تا دا تپوس وکړو خاورې به تا سره څوک ستا خبرې ته غوږ کېږدي ګورئ موږ سره که څوک وروري کوي مشر ورور ورته وایو احترام ورکړو د احترام کولو خو ته به د قام فکر دغې څیزونو ته بیایې ته به دی د دې جوړ کې چې دی خرڅ نه شي دی پردی غلام نه شي د ده په وسایلو څوک سودا ونه کړي د ده نه نه سړی څوک جوړ نه کړي ته پیر روخان پوه نه کړې ته خوشحال خان پوه نه کړې یا ته پوه نه شوې ته باچا خان پوه نه کړې ته غازي امان الله پوه نه کړې ته اجمل خټک پوه نه کړې ته ملنګ جان پوه نه کړې ته رحمت شاه صاحب پوه نه کړې تا له څوک پیغمبر راولم پیغمبر خو بل نه راځي نو زما مطلب دی چې ملګرو چې موږ د خپل قوم ویښ نه کړو دې پوهه نه کړو ما ورته ته ووایي چې تاسو ما له بیا امید راکړو اوس دې له راځو لکه دا خبرې چې وشوي ډېر پکې د ناامیدۍ ملګرو ذکر لاول سر کې وکړو نو آیا خپه په خپه واچو قلار شو غلامان کېږو به یا نه زه خو وروره ژوندی یم د دې لښکر یو کوچی بچی یم خو خدای یو دی په خپل سر د هر څوړو باچا خان یې په لار کولی چې خوشحالې په دونه غټ طاقت چیلنج کوي پیرو خان دونه غټ د اګرې طاقت چیلنج کوي ما له چیچل دی په ما مور مبارکي نه راغلی زه پښتون نه یم دا به هغه خلک راځي ما له به تورې وایي یا زه به یې زاوتوم او زما د مور چچ کولی و
نو د خدای دپاره یو داسې شی جوړ کړي لکه دې غږ والا موږ له د ګڼېدو یو ډېر ښه مقرره کړی نه کړی کړی او بنیادي کړی کړی نو چې په موږ کې دونه انټلیکچوال شته نو زه بیا من غټېږم ګورئ زموږ سره تقریبا 200 یونیورسټۍ دي دارالعلومونه دي مدرسې دي کالجونه دي سکولونه دي پیمانه او ویژن چې څه ته وایي که نه د تیز نظر سړی تاسو پاکستان پیدا کړو دا چینسي زده دي او خط یې زده دي دا کام ولې مخکې نه ځي تاسو ماته ووایئ 200 یونیورسټیان دي د ویژن سړی پکې نشته چې را مخکې شي او کام تېل وهي او چې کله په دې خاوره کې د ویژن سړی پیدا کېږي باراني طاقتونه یې زموږ په بېوقوفۍ باندې یا ځوړندی او یا یې وژني یا جلا وطن کوي وایي لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه هغه کس پړاو ته رسي چې کښېني نو دا خلک چې دی دې به نه مني تا ته به غدار وایي تا ته به کافر وایي تا ته به ملحد وایي تا ته به بېلار وایي لکه موږ ته چې وایي زما اووه اته ټایټل یې خو دې خلکو را کړي خو خدای یو دی دل شوم په قسمونو دل شوم بدل نه شوم او نه مې څوک بدلولی شي په خاوره باندې خدای ګواه دی د هر څه نه زیات مین سړی ته به چې دا خاوره ما ته حواله کړ دا نور څوک نشته نو دا به ساوتو پډومه هېڅ فکر به نه کوئ یارېږئ مو او هندوستان یو فلم دی کتلی مې نه دی په اخبار کې هغه نوم ورکړی وی جو ډر گیا وہ مر گیا یارېږئ به نه یارېدو په خپله مرګ دی ولې چې آزاد مړ شي نو د وطن پېغلې به دې په قبر د ګلانو ګېډۍ ږدي او چې غلام مړ شي نو د قبر په خاصو به د ګونګیان غول کوي داسې قبر له بیا څوک په مقبره کې دواله نه ورځي نن که خوشحال خان یادېږي نو ولې یادېږي چې دی ما دې سره کړي ځمکه یې راپسې لیکلې څه کتوڼې متوڼې راکړې نن که د باچا خان هر ځای د عظمت سندرې ویلې چې چل دی خو خپل قام له تعلیم او خپل قام له اصول که نه غریب چل کړی کرکټر ته وګورئ یو خط دی انګریز باچا خان ته لیکي وایي هغه پارکانه د صوبې ګورنر څه خو زموږ نه وغواټه هغه ورته وشین سترګې ماما ده جنګ د ګورنرۍ نه دی ته زه خپل وطن ته موږ به آزاد شو چې هر څوک ګورنر کرکټر خو باچا خان د خلکو غدار وي کافر وي دا وي دا وي دا وي چا وایي چې غلو پیسې پټې کړي دومره دی چې زما خبرو پسې مه ځئ خپل خدای عقل درکړی فکر یې درکړی دی ښه هوښیار خلک زما نه د ژوند په هر ډګر خیر خدای دپاره که دشمن مو خو وکړي نو په صفت پې نه چپ کېږي که خپل رور مو غلط کار وکړو د خاورې خرڅولو کار خدای ته وګورئ چې په اروا یې مچازې ونه کړي